چې د هر شي چې د ډېر هرس کو ډېره منډه دې پسې واله الله دې پسې وړونکی ذلیله به شي پسې او د هر شي نه چې موړ وي که نه رب العالمین به یې دله داسې درکړي که نه چې ته به ورته حیران شي نو چې ډېر هرس کوې که نه چې میراث کې دا ټوټه ماته زیاته شي او دغه ځای زیات شي عمر له به ذلیله ګرځي په دې محکمو کې په دې جرګو کې یو ځای کې به کنځلی کېږي بل ځای کې به د باندې ګزار کېږي کله به درته خور خیرې کوي کله به درته رور خیرې کوي په لاره چې تېرېږي خلک به دې په بده یادوي دا څه جوړ شو ما ومنله چې تا ته دغه یو څو فوټه ځمکه میلاو شوه د یو څو مرلې ځمکه تا واغسته خو ته پاتې څه شوې آخرت خو پرېږده آخرت له خو به وروسته ځو آخرت خو ده سېټه کړی خو ته په دنیا کې څه شی شوې تا وګټلم تا ښه پیسې مو لګولې تا پکې یو پنځه شپږ تخته م کړو سړي مړول مړه دې کړو او تا وګټله د هغې نه بعد زه د آخرت خبره لا نه کوم آخرت خو غټه مسله پاتې ده آخرت کې خو الله قسم کوي فوربک لنسألنهم اجمعین پیغمبر ستا په رب مې دې قسم دې ټول نه به دې یوې خبرې تپوس کو ته پکې نشي بچ کېدی که ستا دا خیال چې راته تپوس به د ښي طرف واله نه کېږي او د ګس طرف واله نه نه دا به تا نه کېږي د دې هرې خبرې دومره هرس مه کوئ ها که خپل حق دې رسي شرعي حق ستا یي د هغې دپاره ته منډې وایې هم په اصولو کې دننه په آدابو کې دننه په سړیتوب کې دننه دا ستا حق دی دې دپاره ته خبره هم کولی شي خو پردي حق دپاره د ځان ذلیله کول ځان بې عزته کول او هغې له بیا نوم د غیرت او د پښتو ورکول